وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. او له اهل الكتاب څخه یوې ډلې بلې ډلې ته وویل توسې په هغه کتاب باندې چې په مؤمنانو باندې نازل کړل شوی دی د ریځې په اول کې په ظاهره ایمان راوړئ او د هغې ریځې په آخر کې بیا کافر شئ د دې دپاره چې دوی راوګرځي. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. دغه شان د خلق په خپل کې وایي چې د خپل مذهب د خلق نه بغیر د بل چا خبره مه منئ. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې اصل هدایت خو د الله تعالی هدایت دی او دا خاص هم د هغه بخشش دی چې یو چاته هغه څه ورکړل شي کوم چې توسې ته درکړل شوي وي یا دا چې نور خلق ته د الله تعالی په دربار کښې د توسې خلاف یو قوي او مضبوط دلیل ملاو شي. اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته ووایه چې فضل او عزت خو د الله تعالی په اختیار کې دی چې چاته یې ورکول غواړي هغه ته یې ورکوي هغه پراخه نظر ولدی او هر څه باندې پوه دی. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. خپل مهربانۍ سره خاص کوي چاته چې وغواړي او الله تعالی د ډېر لوی فضل ولدی. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. او ځنې له اهل الکتاب څخه هغه څوک دي چې که ته هغه ته ډېر مول امانت ورکې نو تو ته به هغه مول بیرته ادا کوي او ځنې له دوی نه هغه څوک دي چې که ته هغه ته یو دینار هم امانت ورکې نو تو ته به هغه دینار بیرته نه ادا کوي مګر دا چې ته په سر د هغه مدوم ولاړ وې. دا په دې چې یقینا دوی ویلي دي چې په میش باندې د عمیانو د حق په باره کې هیڅ ګناه نشته او په الله تعالی باندې دروغ ورتپي حال دا چې دوی پوهیږي. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. ویلنا چا چې خپل وعده پیرا کړه او پرهیزګار شه نو یقینا الله تعالی پرهیزګار